د لیکلوست درنو مینوالو نن درته یو درس لرم. درس هم پر چمن دی. دا چمن دی. شین دی. بلبلان چمن خوښوي. دغه ستاسو لپاره لیکلوست و، له ځان سره یې ولیکئ او بیا وروسته په دې سوچ وکړئ چې له یاده یې لیکلی سئ او که نه، یا دا جملې بدلې کړئ. مثلا دا په ځای ولیکئ هغه چمن دی، چمن شین په ځای وچ ولیکئ، وچ دی. دلته ولیکئ مرغان چمن خوښوي. ښه وه.